سلامونه هاونه کې هیله مند یم چې جوړ او روغ اوسئ. نن تاسو ته د ډیپ سټیټ په نامه باندې خبرې کوم چې د ډیپ سټیټ پالیسي څه ده او څه رقم دغه ډیپ سټیټ پر اساس باندې ډیر هیوادونه د یو نامعلومې قتلې لخوا کنټرولېږي. لکه که تاسو لیدلي اوسئ امریکا جو بایډن یو کس دی چې ټوله ورځ ویده دی او کمیلا رایس که ووایو هغه د مدیریت تجربې دومره نه لري، مګر بیا هم د امریکا غوندې یو هیواد په رأس کې ناست دي او هغوی د مملکت چلوي، مګر په حقیقت کسان د حکومت نه چلوي، د مملکت دا کسان یو نامعلومه قتله ده چې هغه دغه بس د ملک چلوي. اوس پخوا دغه نامعلومې قتلې چې وه یو هیواد یې چلوله، اوس دنیا یې تر کنټرول لاندې راوړې ده. پخوا به که تاسو په تاریخ کې هم لوستلي اوسئ مستعمرې وه، یو قوي هیواد راولاړېدلو، یو ضعیف هیواد یې تر کنټرول لاندې راوړل او هغه یې خپل تر کنټرول لاندې کړو. خو بیا وروسته دا و چې هغه هیواد کې کوم میشت کسان چې وه بغاوتونه یې کول او هغه ډول مستعمري یې نه منله. اوس ډیپ پالیسي باندې دا هر څه کنټرولېږي. په دغه هکله باندې تاسو ته معلومات درکوم. د دې ویډیو څخه انشاءالله چې زه تاسو ته په یقین سره ویلی سم تاسو د نړۍ په ډېرو واقعیتونو ستاسو سر خلاص دی او د افغانستان پر حالاتو به هم تاسو یو څه ذهنیت پیدا سي. ځو درس مخکې له دې چې درس ډیپ سټیټ ته راشو فقط باید د نړۍ قدرتونو تاسو ته معرفي کوم. په نړۍ کې اوس قدرت دی، قدرت دی، روسیې قدرت ده او امریکا قدرت. دا درې نړیوال قدرتونه دي چې بیا اروپا، انګلستان او د نور اروپایي اتحادیه چې د کاناډا چې د اسرائیل چې دا ټول د امریکا تر کنټرول لاندې دي. همداسې روسیې بیا خپل بعضې هیوادونه لري لکه بیلاروس، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان. دا هیوادونه بیا د چین د روسیې تر کنټرول لاندې دي. همدا ډول باندې چین هم خپل نفوذ بیا لري. مثلا په افریقایي هیوادو کې چین ډېر نفوذ یې ځان ته جوړ کړی دی. دا هغه رقابتونه دي چې چین او روسیه د امریکا په وړاندې کړي او امریکا بیا د دوی په وړاندې باندې خپل بعضې کارونه کړي دي. اوس اول کې د امریکا پلانو باندې خبرې کوو چې امریکا د چین او روسیې په مقابل کې څه کړي دي. دلته که تاسو وینئ دغه منطقه د جاپان څخه د دې ځای څخه شروع کېږي. بیا د کوریاګانو د جاپان خپل د چین سره ستونزې لري او د کوریا دوه کوریاوي جنګجالونه خو تاسو ته معلومې دي. دا ډول چې راسو فلیپین د چین سره د ټاپوګانو پر سر باندې جنګجال لري. همدا ډول په هندونیزیا بیا د پی ان جي سره د ټاپوګانو پر سر باندې جنګجال لري او اندونیزیا بیا د مالیزیا سره هم په ټاپوګانو باندې ستونزې لري. ویتنام چې دی د چین سره سرحد لري او د همدې سرحدي ستونزې پر اساس باندې کلونه جنګونه روان دي، تر اوسه پورې هم یو سم موافقې ته رسېدلي نه دي. دلته چې راسئ د ویتنام څخه تېر سئ دلته لاوس هیواد دی. دغه نقطه چې تاسو دلته دا لاوس هیواد دی. د لاوس څخه چې بیا کښته دلته کمبوج ورته ویل کېږي، کمبوج او کمبودیا چې دا بیا د لاوس سره ستونزې لري. که څه لاوس خپل اړیکې د چین سره ښې کړي دي، مګر بیا دلته کمبودیا ورته ستونزې جوړ کړي دي. د هغه څخه چې تېر سو دلته بیا راسو تایلنډ یو وخت د 1990 څخه بیا تر 2008 پورې ډېر ښه اقتصادي قدرت و په نړۍ کې، ښه تولیدات یې درلودل، ډېر تولیدات یې درلودل، مګر اوس هغه تبدیل شوی دی د نړۍ په تورو پیسو او د فحشا په مرکز باندې. دا هلته د دوی خپل منځنۍ ستونزې چې په 2008 کال کې سره راپیدا سوې هغه جنګجالونه تر اوسه پورې هم تاسو په ګوګل کې تایلنډ کنفلیکټ سرچ کړئ، ډېرې ستونزې دوی خپل په منځو کې پیدا شوي دي. میانمار هم یو وخت اقتصادي قدرت و، همداسې د چین څخه تولیدات راوړل د هند سمندر ته یې رسوله او دا یو ډېر ښه ترانسپورتي سیستم یو وخت کې جوړ کړی و. خو دا و چې د همدې ترانسپورت د دې اقتصادي اړیکو د چین سره چې درلودل، دلته یې مذهبي او دیني جنګجالونه پورته کړه. که تاسو لیدلي چې په دغه اخر کې چې مسلمانانو قتل عام یې شروع کړی، همداسې د بودایانو، د هندوانو جنګجالونه شروع سو، د عیسویانو او د مسلمانانو. خو په عموم کې چې څه ادیان چې و د دوی په منځ کې جنګجالونه یې واچوله او ډېر قتلونه وسوه او هغه د دوی رهبر سانګ سان سوچي وشوه، هغه ته حتی د نوبل جایزه هم دوی ورکړه. خو بیا وروسته هغه حکومت یې واخیستل. تر اوسه پورې میانمار بیا خورشه حالت یې ځان ته رانه وړو او میانمار څخه هر څه ولاړه. اوس میانمار یو نظامي حکمراني تر کنټرول لاندې دی. صادرات و واردات ټوله بند دي او تېر میاشت راپور که تاسو اورېدلي اوسئ میانمار د نړۍ لومړی هیواد شو چې مواد مخدره توکي تولیدوي. نو
تر دې ځای چې دلته راغلو دا ویني چې دا د چین په همسایګانو کې ټوله حالات دلته تر کنټروله وتلی دی. همداسې راسو بنګلادیش د چین سره همسایګان خو نه دي، خو بیا هم خلاصرات لري، هند ورسره جنګجالونه لري. دا ټوله منطقه خو په جنګجالو کې سوه چې د جاپان څخه شروع تر هندوستان پورې په جنګجالو کې سوه. اوس خبره څه ده؟ پاکستان، افغانستان، ایران، دا درې هیواده چې دي دا د آسیا دروازه ورته ویل کېږي دې درې هیوادو ته. او په افغانستان بالخصوص افغانستان چې دی بالکل د آسیا دروازه ده. زیاتره هیوادونه هم مثلا امریکا او اروپایي اتحادیه د دوی نهایتا کوشش دا دی چې افغانستان باید دوی خپل تر کنټرول لاندې وساتي. په هیڅ عنوان باندې د هیواد نه امریکا پرېږدي یوازې ویلی کې او نه اروپایي اتحادیه غواړي، ځکه چې روسیه هم خپل پلانونه لري، چین هم خپل پلانونه لري. نو دوی زیاتره دا کوشش کوي چې دا هیواد تر کنټرول لاندې راوړي. همداسې پاکستان، همداسې په ایران باندې. اوس د ایران څخه چې تیر سو، بیا دلته وګوره، دلته آذربایجان دی، ارمنستان دی، ګرجستان دی. دا ارمنستان او آذربایجان خپل ستونزې لري. ایران بیا د دوی د آذربایجان سره ستونزې لري. ګرجستان چې دی د دوی ټولو سره ستونزې لري، د روسیې سره هم ستونزې لري. یعنې دلته چې یو په وچې کې یو ارتباطات دی، دا ارتباطات هم پر روسیې باندې بند کړي دي. بیا دې خواته راسي د اوکراین ستونزه یادوم. اوکراین ستونزه تاسو اوس ته معلومه ده. بیا بیلاروس چې د روسیې سره جوړ دی، مګر دې خواته بیا پولنډ ورته جوړ کړی دی. پولنډ ورسره ستونزې لري. بیا د دې وچې څخه چې تېر سي دلته فنلنډ دی. فنلنډ منطقه چې ده دا ټوله چې ده د ناټو کې د ناټو غړی دی هیواد دی، او په افغانستان کې دوی خپل عسکر درلودل. دلته دا یې جوړ کړی دی، دا خواته سویډن جوړ کړی دی. یعنی روسیه او چین یې داسې درته وایم دغسې خط یې راوړی دی، داسې یو خط. یعنی دغه ټول دغه دوه اقتصادونه په یو کونج کې راګیر کړي دي او دا کلف کړي دي. امریکا دا کارونه ورسره کړي دي. دا حالت تاسو ووینئ. او دلته وګوره په حسن کې پلان دا دی د چین او د روس او د چین په وړاندې باید د دوی تجارتونو ته یو داسې جوړ سي، مزاحمت جوړ سي. همدا ډول به چینایانو او روسانو هم خپل کارونه بیا کړي دي. اوس که دلته راسي بیا وګوره کیوبا چې د وینزویلا چې ده، همداسې برازیل چې دی بریکس کې سره یو ځای سوی دی، اکوادور چې دی، پیرو چې ده، دا هیوادونه بیا د روسانو او چینایانو تر کنټرول لاندې دي. دلته هم بیا دوی هم خپل اثرات لري. افریقا کې اوس افریقا ډېر هیوادونه که تاسو وګورئ د چین تر کنټرول لاندې دي. چینایان هلته خپل کنټرول لري. نو دا یو اقتصادي جګړه روانه ده. اوس راځم په ډیپ سټیټ باندې. ډیپ سټیټ باندې ګوره بعضې هیوادونه یو نامعلومه قتله رهبري کوي. د مثال په ډول باندې کاول کې د پاکستان باندې خبرې وکړو. پاکستان په بعضې وخت چې ویني سیستم ټوله نظامي دی، او بعضې وخت بیا ویني شاید ډیموکراسي دی، چرچې دي، مزې دي، هر څه دي. مګر دا ډیموکراسي چې وسوه یو څو کاله هم چې یو څه خوشحالیانې وي، دلته په پاکستان کې یو څه بهرني کمپنیان یې راغله، تجارتونه چې شروع سوه، حکومت بیرته نظامیان یې چپه کوي. تاسو وګوره د ټوله د پاکستان په تاریخ کې وګورئ، یو څو کاله ډیموکراسي ده، بیا بیرته نظامي ده، ډیموکراسي ده، بیا نظامي ده، نظامي ده، ډیموکراسي ده. بس یو بل سره هاړي او دلته نه پرېږدي چې یو اقتصاد جوړ سي، یو کار جوړ سي، یو فعالیت جوړ سي. دا حالت وګوره. نو ډیموکراسي چې ده، بیا د دې ډیموکراسي څه رقم ډیموکراسي ده؟ ډیموکراسي هم انارشیزم ده، ګډوډي ده. په همدې ډول باندې عین شکل افغانستان هم په همدې ډول باندې خو د ډیپ سټیټ تر کنټرول لاندې دی. افغانستان کې هم کله سیستم دلته بیا نظامي نه دی، دلته بیا دیکتاتوري ده. دلته دیکتاتوري ده او دلته بیا انارشیزم دی. کله سیستم دیکتاتوري کړي چې لکه اوسنی حاکم چې دی طالبان خپل تر کنټرول لاندې راوړی دی. یو کس په رهبري کې ناست دی، وایي څه چې زه وایم هغه به تاسو ټوله کوئ. بس د اسلام په نامه باندې هر څه کوي. په موږ باندې باید په موږ ومنو. او انارشیزم چې و شل کاله دا حکومت چې و ټول انارشیزم د میلاد مخکې په یونان کې په بعضې هیوادونو کې دوی پلانونه درلودل چې د دې نه وروسته دولت جوړ سي، نظم جوړ سي، تر څو دغه ګډوډیانې د منځه ولاړ شي. مګر هلته بعضې قوتونو بعضې خلک راولاړ سوه چې تاسو په دې باندې څه کار لرئ؟ خدای چې موږ دغه رقم جوړ کړي په همدې ډول باندې هر یو خپل په زور باندې وچلېږي. دا الهي قانون دی، موږ په هماغه ډول باندې ځو. مګر تاسو ولې دلته محدودیتونه جوړوئ؟
څوک چې زورور دي، څوک چې ضعیف خدای پیدا کړی ضعیف دي اوسي. دا د میلاد مخکې د نظریه وه، خو وروسته په 19 پیړۍ کې بیا په جرمني کې هم انارشیزم شروع شو. دوی هم ویله چې څوک دي خو چې زور لري زور دی لري، څوک چې زور نه دی لري. او هماغه نظریه په افغانستان کې د 20 کاله ټول انارشیزم یو وکیل ته پارلمان نور د یعنی په 100% کې که 4 یا 5% وکیلان سم و، نور دغه 90 سلنه وکیلانو کې حتی داسې وکیل نه و چې د انسانیت ټکي پکې شپې. بس هماغه وکیلو بس یو ولایت تر کنټرول لاندې نیولی، توبه نعوذ بالله دغه ولایت خدای ځان جوړ کړی. په همدې ډول ولایت شورا بې سواده کس به ناست و، ټول ولایت پې کنټرول. دا انارشیزم و. چوکۍ په پیسو خرڅوله، وظیفې په پیسو خرڅېدل، دا انارشیزم دی. ګوره دیموکراسي په دې هېوادو کې هېڅ پلې سوې نه ده. دیموکراسي څه ده؟ دیموکراسي دا ده چې یو ملت راځي راټولیږي، یو اساسي قانون جوړي. په اساسي قانون کې د مثال په ډول باندې په افغانستان کې ملت راځي، ملت وایي چې الله جل جلاله د کتاب په اساس باندې موږ ته ویل سوي دي چې چا غلا وکړ لاس یې کړه، چې چا قتل وکړو دا اعدام کړه. دا زموږ قانون دی، همدا قانون موږ یعنی ملت خپله باید تصمیم ونیسي. دا دیموکراسي ده. دا نه چې لکه هغه کوم قانون اساسي چې په زور باندې په موږ باندې جوړ کړي او په موږ یې ومنلو. دا انارشیزم و. دا بل 20 کاله. او همدا ډول ملت بیا ولاړېږي، یو کس وړ کس پیدا کړي او ته وایي ته د رئیس جمهور په حیث باندې دغه اساسي قانون دی، که چا دغه تېروتنه وکړه دغه سزا ورته ورکړه، او چا که ښه کار وکړه بیا دغسې مکافات ورته ستاینې هم وکړه. دا ټول په قانون کې، او دغه رئیس جمهور راځي دغه قانون د دې خلکو چې جوړ کړی دی دا پلي کوي. دې ته دیموکراسي وایي. او دا 20 کاله دا انارشیزم ګډوډي وه. نو په حاصل کې د ډیپ سټیټ موضوع مې داسې ویله چې ډیپ سټیټ په رهبري کې مثلا دلته که پاکستان دی که افغانستان دی، دلته رهبري کې امریکا ناسته ده. امریکا وروره منه که دلته دیکتاتوري نظام هم راځي، د امریکا په لارښوونه باندې کار کوي، او که دیموکراسي انارشیزم راځي هغه هم د امریکا په رهبري باندې کار کوي. داسې نه دي خلک خپله خپلواک واوسي. ښه مثال یې تاسو ته دا درکومه، همدا اوس په افغانستان کې یو کس دې ولاړ شي وایي چې زه 10 میلیارده ډالره پانګونه کومه، دی دې دغه فقط دغه اعلان وکړي، بله ورځ کې وګوره په افغانستان کې دی ژوندی پاتې کېږي، تروري هغه وخت. ځکه دلته اجازه نه ورکړي چې دلته پانګونې وسي، دلته فعالیتونه وسي. دا که فعالیت وسو دلته پانګونه وسوه، خلک را ژوندي کېږي، خلک فعالیت شروع کېږي، خلک راویښېږي. خو دا خو هوښیاري سوه. دا چې د اوس د ښځو مکتبونه بند کړي دي، همدا چې دا اوس زیاتره نور مکتبونه بندوي، ټول په مدرسې باندې اړوي. دا اوس زموږ مکتبونه بهترین کریکولم ورته جوړ و، هم د اسلامي مضامین و، هم ساینسي، هم اجتماعي، هم ادبیات، دغه ټول څخه یو ښه کریکولم جوړ و. مګر اوسني حاکم غواړي مکمل په مدرسو یې واړوي. ولې اړوي؟ ځکه چې دا زموږ ولس د دې جهاني قدرتو څخه باید خبر نه اوسي، د دې د جهاني حالت باید خبر نه اوسي. دوی باید ټول عمر جنګ وکړي، دوی باید ټول عمر استعمار سي، دوی باید ټول عمر ټوپک په لاس کې ډزه دا ووژنه. دا د اسلام په نامه باندې ټاپۍ په شا کوي چې ته کافر یې، هغه بل مسلمان دی، ته مسلمان یې، هغه کافر دی، سره یې وډزوئ. دا 40 کاله جګړه په همدې ډول باندې روانه ده. په حاصل کې هماغه ډیپ سټیټ، هماغه کنټرول د یو بل سړي په لاس کې دی او موږ جنګوي. اوس که دلته نظام دیکتاتوري او هغه طالبان دی، اوس بیا برته د مسعود زوی راولاړ کړی دی چې موږ تاسو سره بیا مرسته کوو، او د مسعود زوی چې بیا برته دا په قدرت راغله، بیا دا برته بیا د دین ملاتړ کوي، طالبان ملاتړ کوي. بس یو بل سره حاچوي، جنګ دی او جدل دی، تر څو دا هیواد په حرامه نه اوسي. او که دا هیواد په حرامه سو، زه وایم چې د یو کال دپاره دي دا هیواد ته اجازه ورکړي چې تاسو واخه خپل ځانونه سره جوړ کړئ. په دا یو کال کې د دې هیواد ټول اقتصادي سیستم دومره قوي کېږي چې بیا پاریس، لندن او دا بل بلاکه ورته برابر راسي. داسې هم نه ده چې موږ یې جوړ کړو، نور بهرنیان راځي دلته پانګونې کوي. چې دا یو کال موږ پرېږدي، مثلا واخان ویډیو تاسو ته پرېږدم، واخان ویډیو وګورئ، ډېر ضروري ویډیو ده. چین وګوره د واخان د طریقې ځان ګرمو اوبو ته رسوي، چین د واخان د طریقې عربو ته ځان رسوي، چین د واخان د طریقې اروپا ته ځان رسوي، چین د واخان د طریقې افریقا ته ځان رسوي، چین د واخان د طریقه بیا عرب ځان د واخان د طریقه چین ته رسي، ایران ځان چین ته رسي، اروپا ځان چین ته رسي، افریقا ځان د واخان د طریقه چین ته رسي. بیا همدا ډول هند
د مرکزي د چابهار د طریقې ځان آسیایي هیوادو ته رسي. یعنې موږ د دغه یو ترانسپورت د طریقې موږ عاید ترلاسه که یو کال موږ ارامه پرېږدي خو نه پرېږدي. دا اوس زموږ څه حاکمان دي تیر مجاهدین کې یاد کو د اولادونو کې د رباني زوی اولادونو یاد کو د حکمتیار لا یاد کو د سیاف یاد کو د ټول په بهر ملکو کې بهترین ژوند لري بهترین زندگی لري مګر بدبخته هغه غریب د کونډې بیچاره اولادونه یې راواخیستل تباه یې کړه بیچاره یې کړه د اسلام په نامه باندې. همدا اوس هم د اوسني حاکمان ټول اولادونه په قطر کې دي په دوبۍ کې دي ښه ژوند ښه زندگی لري مګر بدبخته هغه بیچاره او بدبخته دی چې د اسلام په نامه یې لنګوټې په سر ورکړی دی چې زه دلته جنګونه وکړه ځان ووژنه او داسې وکړه. نو دې دا موضوع باندې ځان سر خلاص کړئ. یو تجارتي جګړه ده زه تاسو ته وایم چې د دغه ځای څخه دا هواره دا ستونزه د دې ځای څخه شروع کېږي همدې ډول باندې دا یو خط جوړ کړی دی د چین او د روسیې دپاره. بیا همدې هیوادو کې وګوره په امریکا کې په وینزویلا کې ګډوډیان دي کولمبیا کې ګډوډیان دي اکوادور کې په ګډوډیان دي په پیروګوای کې ګډوډیان دي بولیویا کې هغه جنګجالونه دي یوروګوای کې جنګجالونه دي ارجنټاین کې دا څو ورځې مخکې د جنګجالونو ته وګورئ چې رئیس جمهور بدل کړو رئیس جمهور هم نه مني هلته تر اوس جنګ دی. په چیلي کې ګډوډیان دي کیوبا وګوره په څه حالات کې ده کاستاریکا وګوره ګواتیمالا وګوره دا هیوادونه کې بیا دلته جنګونه دي دلته هیڅ مسلمان نشته دلته ټول عیسویان دي دغه هیوادونه ټول عیسویان دي مګر بیا هم یو په بل کې سره نښتي دي په څه خاطر د نړیوالو قدرتو په خاطر باندې یو بل سره حمله کړي دي او بل سره وژني. د اسلام او د په نامه شی نشته ټول تجارت دی. په دغه تجارت کې زموږ باید موږ هوښیار ونیسو او خپل د هیواد په ابادۍ کې فکر وکړو. دا اضافه خبرې څخه تیر سئ او خپل وطن ته ابادي جوړه کړئ او اجازه ورکړي چې مکتبونه فعال سي پوهنتونونه فعال سي علم وکړي ترقي وکړي او بیا وګورئ چې دا وطن په کوم حالت ته. دا د نن ورځې د ډیپ سټیټ په هکله باندې معلومات انشاءالله چې په دې هکله باندې مو ډېر څه زده کړي او دا معلومات د تاسو لپاره ډېر اړین هم وه. تر بیا مو په الله سپارم.